د پاکستان او چین چارواکو د سیپیک منصوبه د پاکستان د بنیادی اډانې د توانایي او د ټولنیزې پرمختیا منصوبه بللې او ویلي دي چې په تیرو لسو کالو کې په دوه اړخیزه تجارت کې یې هم اضافه رامخته کړې ده. تیرو لسو کالو کې پرلپسې د اتو کالو پورې چین د پاکستان تر ټولو غټ تجارتي ملګری پاتې شوی دی. په کال 2022 کې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت د 26.15 بلین ډالر ته رسیدلی دی. د سیپیک منصوبې د 10 کاله پوره کېدلو په مناسبت بیجینګ کې د ګډې همکارۍ کمیټې د 12مې غونډې په وخت چارواکو وویل چې د منصوبې په دواړو هیوادونو کې د اعلی معیار ترقي رامخته کړې ده. د سیپیک منصوبې د روڼتیا په اړه خپل په پاکستان کې دننه او په نړیواله کچه پرلپسې پوښتنې راپورته شوې دي. مغربي چارواکي او په خاصه توګه امریکا تور لګوي چې د چین قرضې د هیوادونو د راګیرولو یو دام دی. پاکستان او چین دغه نیوکې او تورونه ردوي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقۍ لپاره مرکزی وزیر احسن اقبال ویلي دی چې د سیپیک منصوبې په پاکستان کې د نتیجې وړ ترقي رامخته کړې ده. احسن اقبال د ډیټ ټریپ یعنی د قرضو د دام تورونه هم رد کړي دي. د پاکستان سره د توانایي په کمی باندې په قابو موندلو او د بنیادی اډانې په ترقۍ کې مرستې کړې دي. د سیپیک په منصوبو کې د قرضونو دام نشته. د خلکو ته روزګارونه ورکړي دي. د پاکستان سره په نوې ټکنالوژي په ویدلو کې مرستې کړې دي. نقدان سوځي ځکه چې دوی سره د ورکولو لپاره څه هم نشته. د سیپیک منصوبه په کال 2013 کې شروع شوې و او دعوی شوې وې چې دا به پاکستان په سیمه کې د اقتصاد مرکز جوړ کړي. د دواړو ملکونو چارواکي وایي چین نیغ په نیغه په پاکستان کې د 15 بلین ډالرو نه زیاته سرمایه کاري کړې ده او تمه ده چې د کال 2013 کې دا تر د 2.8 بلین ډالر ته ورسي. ټاکل شوی چې 2013 پورې به د یو شمېر صنعتي زونونو په ګډون د سیپیک ټولې منصوبې پای ته ورسي. د پاکستان دننه په روستو کې په چینایي مفاداتو د سیوا کېدونکي وسلوالو حملو چینایي مشران پریشانه کړي دي. ناقدین وایي د امنیت او د پور د رقمونو د واپس کولو په سر د چین او پاکستان په تعلقاتو کې فشار رامخته شوی دی او همدا وجه ده چې د چین وزیر اعظم او صدر د پاکستان د چارواکو سره په ملاقاتونو کې پرلپسې د بریدګرو خلاف د کوټلي عملیاتو او د چینی وګړو او مفاداتو د تحفظ یقیني کولو غوښتنې کړې دي. چین غني چې د امنیت مسله د سیپیک د پرمختیا په لار کې خنډ جوړیږي. پرلپسې د چینایي مشرانو د خوا په پاکستان کې د خپل وګړو او د ادارو د امنیت په اړه د تشویش څرګندولو نه دا معلومیږي چې پاکستان د چینایي کارکونکو پوره تحفظ نه دی یقیني کړی. سیډونکو وایي د پاکستان د اقتصادي ستونزو او د وسلوالو د پرلپسې بریدونو په وجه په سیپیک منصوبو کار سست شوی دی. د واشنگټن په څېړنیزه اداره ویلسن سنټر کې د جنوبي ایشیا د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن په یو لیکلي پیغام کې وایس اف امریکا ته ویلي د سیپیک په اړه ډېرې دعوې شوې وي خو دغه منصوبه په خپلو هیلو کې پاتې راغلي. په خاصه توګه د توانایي د اډانې په شان مونږه ډېرې اهمه منصوبې هم لیدلې دي خو د پاکستان د اقتصادي ستونزو او د امنیت په اړه د چین اندېښنو د سیپیک زور کم کړی دی. د دوانو هیوادونو د غټو داو باوجود راهدارۍ ته نقصان رسیدلی. د وایس اف امریکا د راپور تر مخه پاکستان باندې د بجلی د چینایي کمپنو 1.28 بلین ډالر پور دی او وخت سره دا نور هم سیوا کیږي او بل دا چې چین د دې قرضو د ځنډولو یا د ته د بیا کتنې نه انکار کړي او دغه سي د سیپیک پور هم چین ته بیرته ورکول دي. د چین قرضې د پاکستان د ټولو قرضونو نږدې 10% دی. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن.